बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته داس د کوم چې تاسو به یو کس سره په موبایل انګلیسي څنګه وای تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ ان شاء الله دا ټول به تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم کو بیا کله هم تاسو سره یو کس په موبایل باندې انګلیسي وای نو تاسو ته به هیڅ قسمه مسله نه ملګرو تاسو ته ورکوټه شانته ریکوست دی چې تاسو ویډیو لایک کړئ او چینل باندې کو نه وېسته نو چینل هم سبسکرایب کړئ راځي چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنې موږ سره سره سنټنس هولډ آن لکه صبر وکړه یعنی کو ته چرته یو کس ته وي چې لکه شانته صبر وکړه په موبایل ورسره خبرې کې نو په انګلیش کې ورته سمپل ویل شي هولډ آن ام ای اډیبل ټو یو آیا تا ته زما आवाज یا خبري درځي یعنی کوم چرته یو کس سره په موبایل باندې انګلیسي وي او موږ د هغه نه پوښتنه کوو چې آیا تا ته زما आवाज درځي یا زما خبري اوري نو په انګلیش کې ورته موږ سمپل وي ام ای اډیبل ټو یو اډیبل چې کوم دی اوریدو ته وي هی از ان انادر کال هغه په بل زنګ باندې دی یعنی کو ته چرته مثال خبره یو کس ته کال کې اکثر پی هغه دغه راشي مطلب چې هی از ان انادر کال نو د دې مطلب دا چې هغه کس چې کوم دی ته کم کس ته کال کې نو هغه بل چا سره په موبایل باندې خبرې کوي او کو مثال خبره یو بل کس اوچت کې وخغه ته وي چې مطلب هی از ان انادر کال نو د دې مطلب دا چې را کس بل چا سره مصروف لري هغه سره په موبایل باندې خبرې کوي هلو who is speaking سلام څوک خبرې کوي یعنی کو کلم تاسو ته یو کس کال وکي تاسو یې نه پیژنئ نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویل شي hello who is speaking یعنی مثال خبره تاسو ته یو کس کال وکي تاسو هغه نوم نه پیژنئ او تاسو ته پوښتنه کوئ چې مطلب تاسو څوک خبرې کوي موږ وی کنه په پښتو کې نو تاسو په انګلیش کې ورته ویل شي hello who is speaking یعنی سلام څوک خبرې کوي تاسو I am sorry he is not available at the moment بخنه غواړم خو هغه وس نشته یعنی مثال خبره تاسو یو کس ته رنګ وکئ او تاسو هغه بل کس اوچت کی یعنی تاسو اکثر به داسې کتلی چې مطلب تاسو کله یو کس ته رنګ وکئ په کور کې ماشومان اوچت کی بل څوک اوچت کی او تاسو ته وی چې مطلب زه بخنه غواړم خو هغه وس نشته نو په انګلیش کې به تاسو ته وی I am sorry he is not available at the moment یعنی کو تاسو ته یو څوک کال وکي نو تاسو مرته د بل کس په باره کې ویل شي چې I am sorry he is not available at the moment he is not answering my call هغه زما د زنګ جواب نه راکوي یعنی کو مثال خبره تاسو یو کس ته رنګ کوي کال ورته کوي او هغه تاسو د زنګ جواب نه درکوي تاسو له جواب نه درکوي نو تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي he is not answering my call یعنی answering چې کومه ده څه ته وي دا موږ جواب ته ویلې شو please don't call on this number again مهرباني وکړئ بیا په دې نمبر زنګ مکوئ یعنی مثال خبره تاسو د کور موبایل په هغه باندې یو داسې کال راشي چې هغه کس تاسو نه پیژنئ او تاسو ورته وایئ چې مهرباني وکړئ په دې نمبر باندې بیا زنګ مکوئ نو تاسو ورته په انګلیش کې وایئ please don't call on this number again یعنی مهرباني وکړئ بیا تاسو په دې نمبر باندې زنګ مکوئ please hold just for a minute I have another call مهرباني وکړئ یو منټ صبر وکړه ما ته بل زنګ را روان دی یعنی تاسو اکثر چې تاسو یو کس سره په موبایل خبرې کوئ نو په دغه ټیم کې تاسو ته مطلب یو بل چا کال راشي تاسو یو کس ته وایئ چې مطلب لږ شانته صبر وکړه ما ته بل زنګ را روان دی نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ please hold just for a minute I have another call یعنی another call مطلب دا دی چې بل زنګ را روان دی please ask him to call me back مهرباني وکړئ هغه ته ووایه چې بیا ماته زنګ وکړي یعنی مثال خبره تاسو اوس یو کس ته رنګ وکئ او هغه موبایل بل کس اوچت کړي او تاسو ته وایي چې هغه نشته او تاسو ورته بیا وایي چې مطلب مهرباني وکړئ چې هغه ته وایي چې مطلب بیا ماته واپس رنګ وکړي یا بیا ماته زنګ ووهي نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي please ask him to call me back یعنی call me back مطلب دا دی چې بیا ماته هغه څه وکړي هغه بیا ماته زنګ ووهي I look forward to your call زه به ستا د زنګ په انتظار یم یعنی موږ په پښتو کې وایو که نه لکه چې زه به ستا د زنګ په انتظار باندې یم تاسو اوس مثال خبره یو کس ته وایي چې لکه زه به ستا د زنګ په انتظار یم ما ته به کال کوي نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ I look forward to your call یعنی د دې مطلب سمپل دا دی چې زه به ستا د
زنګ انتظار کوم، زه به ستا د زنګ په انتظار باندې یم. اوکې ټاک ټو یو لیټر، ټیک ده بیا وروسته خبرې کوو. یعنې تاسو په پښتو کې هم دا وایي چې مطلب اوکې مطلب بیا وروسته خبرې کوو. یعنې موږ په پښتو کې وایي ټیک ده لکه بیا به وروسته ګپ لګو یا به خبرې کوو، نو تاسو ورته په انګلیش کې څه ویلی شئ؟ اوکې ټاک ټو یو لیټر. ملګرو دا کلاس زه تاسو ته لږ ایکسپلینیشن سره ځکه کوم چې انشاءالله بیا تاسو کله هم یو کس سره په انګلیسي کې خبرې کوئ نو چې تاسو ته مسله نه وي. تاسو زه اکثر یم چې تاسو دا کلاسونه د خپل کور ماشومانو سره هم ګورئ، نو ځکه بیا به هغو ته په انګلیسي ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. نو ایکسپلینیشن سره کوم، تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. ټیک کیر لیټس بی ان ټچ، خیال کوه په رابطه کې به وي. یعنی که تاسو مثال خبر یو ځای ته لاړ شئ او تاسو یو خپل ملګري ته وایئ چې هلکه خیال کوه بیا به په رابطه کې وي، یعنې یو بل سره به رابطه ساتو، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ ټیک کیر لیټس بی ان ټچ. یو جسټ هیو 2 minutes بی کویک اینډ وټ یو وانټ ټو سی. تا سره صرف 2 منټونه دي، زر کوه ته څه ویل غواړې. یعنې مثال خبره تاسو ډېر زیات مصروف یاست او تاسو ته یو کس کال وکړي او ته ورته وایې چې هلکه تا سره صرف 2 منټونه درڅه دي، نو ته که ما ته څه ویل غواړې نو په دې 2 منټه کې ما ته ووایه. نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ یو جسټ هیو 2 minutes بی کویک اینډ وټ یو وانټ ټو سی. یعنې بی کویک یعنې وی زر کوه، یعنې جلدي کوه، او وټ یو وانټ ټو سی یعنې ته څه ویل غواړې. بل موږ سراسره وین وډ بی ا ګوډ ټایم ټو کال، د زنګ کولو به بیا کوم ښه وخت وي. یعنې مثال خبره ته یو کس خپل ملګري ته وی چې هلکه د زنګ کولو دپاره به کوم ښه وخت وي، کوم به داسې وخت وي چې ته موزګار یې او زه موزګار یم، نو تاسو به ورته په انګلیسي کې ویلی شئ وین وډ بی ا ګوډ ټایم ټو کال. یعنې د زنګ د کولو دپاره به کوم داسې ښه وخت وي چې بیا پکې زه تا ته مطلب زنګ ووهم یا تا ته کال وکړم. when will he be back، هغه به بیا کله راځي. یعنې مثال خبره تاسو یو کس ته کال وکئ او هغه تاسو ته ووایي چې مطلب هغه په کور کې نشته دی، او تاسو ورته بیا په پښتو کې یا په انګلیسي کې به ورته تاسو څنګه وایي چې هغه به بیا کله راځي. نو که تاسو ورته وایي چې هغه به بیا کله راځي، نو په انګلیسي کې به ورته تاسو سمپل ویلی شئ when will he be back. I am sorry he is on another call right now، بخښنه غواړم هغه په زنګ باندې یعنی په بل زنګ باندې اخته دی. یعنی مثال خبره که تاسو یو چېرته یو کس ته رنګ وکئ، څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل، که تاسو یو کس ته رنګ وکئ او مطلب هغه بل څوک اوچت کړي او تاسو ته وایي چې هغه په بل زنګ باندې اخته دی، یا تاسو ته اکثر په موبایل باندې ډایرکټ هم راشي، نو تاسو سمپل په انګلیسي کې څه ویلی شئ I am sorry he is on another call right now. یعنی د right now مطلب څه دی؟ یعنی چې په دې وخت کې بل موږ سراسره the call has been disconnected، زنګ کټ شوی دی. یعنی اکثر به تاسو چېرته یو کس ته کال وکړي او هغه دوران کې یا په هغه وخت کې مطلب هغه کال کټ شي، نو تاسو ته مطلب په اکثر په موبایل کې ډایرکټ هم تاسو ته مطلب سرور نه، یعنی مطلب تاسو ته چې کوم د دې مین سنټر د هغې نه تاسو ته دا راځي وي د کال هیز بین ډسکنیکټډ، یعنی زنګ کټ شوی دی. یا که ته یو کس ته وایې چې مطلب زنګ کټ شوی دی، نو په انګلیش کې ورته ته سمپل ویلی شي د کال هیز بین ډسکنیکټډ. یعنی د ډسکنیکټډ دلته مطلب څه دی؟ یعنی چې کټ شوی دی، هغه سره چې زموږ کومه رابطه ده هغه کټ شوی ده. یعنی د ډسکنیکټ خو تاسو په پښتو کې هم پیژنئ که نه، کله چې یو شیز مطلب د کنیکشن نه وځي یعنی رابطه ختمه شي، نو بیا موږ په انګلیش کې دې ته ډسکنیکټډ ویلی شو. ویر آر یو ناو، ته اوس کوم ځای کې؟ یعنی که تاسو چېرته په عامو حالت کې هم د یو کس نه تپوس کوئ چې ته اوس په کوم ځای کې، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ ویر آر یو ناو. او که تاسو چېرته یو کس سره په ټلیفون باندې یا په موبایل باندې هم خبرې کوئ، نو بیا هم ورته تاسو دا سنټنس استعمالولی شئ. ملګرو زه امید کوم چې په دې کلاس به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. ملګرو زما کوشش دا ده چې ستاسو دپاره هغه کلاسونه راوړم کوم چې ستاسو دپاره ډېر زیات فایده مند وي. نو انشاءالله پر روان وخت کې به موږ ستاسو دپاره کوشش کوو چې هغه کلاسونه راوړو کم سره چې انګلیسي هم مضبوطیږي او کم سره چې ستاسو مطلب د انګلیش چې کومه فلوینسي ده، یعنی تاسو به روان انګلیش څنګه وای، نو انشاءالله دا ټول څیزونه به ستاسو امپروو شي. خو دې سره به لږ ټایم لګي، نو تاسو محنت کوئ، نو انشاءالله دا ټول هر څه به په اسانه طریقې سره وشي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ.
ان شاء الله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي ژوندي اوسئ.